سلامونه او نیکې هیلې درنو لیدونکو، نن درته د فن نه ډک داستان لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوه ملګري چې د یو نوم جاوید او د بل نوم ساجد وو. دغه دواړه ملګري ډیر زیات ګناهګار وو. هرې ګناه ته به یې لاس اچوه. یوه ورځ جاوید خپل ملګري ساجد ته وویل: ما د مسجد د امام له ښځې سره اړیکه جوړه کړې او نن ورځ یې له ما څخه ضروري غوښتنه کړې چې مازدیګر باید کور ته ورشم، خو زه ویریږم هسې نه چې د مسجد امام یعنې خاوند یې راباندې راشي. نو ته داسې وکړه چې له لمانځه څخه وروسته له امام سره کښېنه او په خبرو یې مصروف وساته. ساجد همداسې وکړل. له لمانځه وروسته له امام سره کښېناست او تر ډېره وخته یې په خبرو کې بوخت وساته. کله چې امام غوښتل پاڅېږي، ساجد خپل ملګري جاوید ته زنګ وواهه او د امام له ورتګ څخه یې خبر کړ. جاوید به هم ډیر په بیړه د ساجد څنګ ته راورسید. دا کیسه تر ډیره وخته همداسې روانه وه. ساجد به د مسجد امام په خبرو مشغول ساته او جاوید به له وخت څخه په استفادې ناروا اړیکې پاللې. په همدې کې د مسجد د امام او ساجد د زیات کېناستلو له کبله د دواړو ترمنځ دوستي او ملګرتیا جوړه شوه. تر دې پورې چې د ساجد زړه په امام وسوځېد او خپل ضمیر ته به سخت خجالت و. یوه ورځ یې له ځان سره کلک تصمیم ونیو چې نن ورځ به امام ته ټوله کیسه کوي تر څو د خپلې میرمن له خیانت څخه خبر شي. کله چې د امام څنګ ته ولاړ، ورته یې وویل: زه ډېر تاسف کوم چې زما ناسته له تا سره د الله جل جلاله لپاره نه وه. زه له تا سره ځکه کښېناستم چې خپل ملګري یعنې جاوید ته د ناروا اړیکو زمینه برابره کړم، ځکه هغه ستا له میرمن سره ناوړه اړیکې لري. د مسجد امام په ډېرې حیرانتیا سره وویل: ما خو تر اوسه واده نه دی کړی، نو ښځه مې له کومه کړه؟ دا خبر د ساجد په زړه د خنجر ګوزار و. آیا تاسې پوه شوئ چې جاوید د چا کور ته ورتګ کوو؟ جاوید به هر مازدیګر د ساجد کور ته ورتګ کاوه. نو درنو لیدونکو، هیڅکله د شر او ناروا کار ته زمینه مه برابروئ. لکه څنګه چې ساجد خپل ملګري ته د ناوړه کار زمینه برابره کړې وه، خپله پکې غرق شو. او هیڅکله له بد عمله خلکو سره ملګرتیا مه کوئ. پایله به یې داسې وي لکه څنګه چې جاوید خپل ملګري ساجد ته په ملګرتیا کې دوکه ورکړه.